जी बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، نن ما په دې کلاس کې ستاسو دپاره راوړي دي د انګلیش واړه سینټنسز. دا سینټنسز به وي د دوو او د دریو ټکو. دا مې راوړي دي ستاسو د انګلیش د ښه کېدو دپاره. زه امید کوم چې دا کلاس به تاسو تر اخره پورې ګورئ، او که تاسو انګلیش زده کول غواړئ نو ستاسو دپاره ډیر ضروري دي چې کلاس تر اخره پورې وګورئ او ښه په توجه سره یې وګورئ. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول درود پاک ووایئ او د درود پاک نه پس بیا د کلاس شروعات وکئ. د کلاس د شروع کېدو اولنۍ جمله به درته زه ووایم: ډو د ډشز. ډو د ډشز مطلب دی لوښي ووینځه. موږ په کور کې وایو که نه چې لوښي ووینځه، اکثر زنانه ډېرې وایي لوښي ووینځه. ډو د ډشز، لوښي ووینځه. بیا بل چې کوم سینټنس دی هغه دی ماپ د فلور. ځای پاک کړه، یعنی ځای جارو کړه. ماپ د فلور، ځای جارو کا. بیا تاسو مخکې وګورئ: سویپ د فلور، جارو ووهه. سویپ د فلور، جارو ووهه. بیا دی ټیک ا بات، ولامبه. که تاسو چاته وایئ چې ولامبه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ ټیک ا بات. ټیک ا بات، ولامبه. هولډ فایملی، په کلکه ونیسه. موږ وایو دا سیز کلک ونیسه. هولډ فایملی، په کلکه سره ونیسه، یعنی دا سیز په کلکه سره ونیسه، مضبوط یې ونیسه. انټایل یور هایر، ویښته کولاو کا، یعنی دا خپل ویښته کولاو کا. انټایل یور هایر، ویښته کولاو کا. ډونټ سیټ آیډل. ډونټ سیټ آیډل، هسې مه کېنه، یعنی هسې په زول مه کېنه، څه کار کوه. ډونټ سیټ آیډل، هسې مه کېنه. فاروډ، د څه دپاره. موږ وایو که نه د څه دپاره. فاروډ، د څه دپاره. ډونټ رش. ډونټ رش، تیزي مه کوه. ډونټ رش، تیزي مه کوه، یعنی توندي مه کوه. کم سون، زر راشه. کم سون، زر راشه. لیټ می سپیک، ما ویلو ته پرېږده، یعنی ما پرېږده چې زه څه ووایم. لیټ می سپیک، ما ویلو ته پرېږده. لیټس میټ آن سنډے. لیټس میټ آن سنډے، زه چې په اتوار باندې میلاو شو. موږ وایو که نه زه چې د اتوار په ورځ میلاو شو. زه چې په اتوار میلاو شو. لیټس میټ آن سنډے، زه چې په اتوار میلاو شو. لیټ می گو، ما تلو ته پرېږده. لیټ می گو، ما تلو ته پرېږده. په دې نن کلاس تاسو یقین وکړئ ستاسو به ډېر پریکټس وشي، تاسو به ډېر د روزمره استعمال سینټنسز زده کړئ. داسې خبرې به زده کړئ، یعنی داسې وړې خبرې به زده کړئ چې دا ډېرې د ضرورت خبرې دي او دا مونږ هر وخت وایو، دې ته زمونږ د ویلو ضرورت وي. داسې مخکې تاسو ګورئ: لیټ می پلی، ما لوبې ته پرېږده. لیټ می پلی، ما لوبې ته پرېږده، یعنی ما پرېږده وه چې زه لوبې وکړم، چې زه لوبه وکړم. ډونټ بی سمارټ، چالاکه مه جوړېږه. موږ وایو که نه چې بس دومره چالاکه مه جوړېږه. ډونټ بی سمارټ، چالاک مه جوړېږه. سیټ اپ سټریټ، سیده کېنه. سیټ اپ سټریټ، سیده کېنه. سټریټ وایي سیده ته، یعنی موږ چې وایو نیغ. سینډ هیم ټو می، هغه ما ته راولېږه. سینډ هیم ټو می، هغه ما ته راولېږه، یعنی هغه زما خوا ته راولېږه.
speak aloud تیز وایا. که څوک خبرې کوي او تاسو ورته وایئ چې تیز وایا یعنی خبرې په تیزه کوه. speak aloud تیز وایا. don't scare me ما ویروا مه. don't scare me ما ویروا مه. never mind څه خبره نه ده. څه خبره نه ده. never mind مړه خیس خبره نه ده. بس پرېږده دا خیس خبره نه ده. نو که تاسو په انګلیش کې داسې وایي چې څه خبره نه ده never mind څه خبره نه ده. go slowly په قلار ځه. په قلار ځه چېرته درز ونه خورې راپرې نه وځي تیز مزه. go slowly په قلار ځه. stop here دلته ودرېږه. stop here دلته ودرېږه. get ready تیار شه. get ready تیار شه یعنی ځان تیار کړه ځه چې ځو. get ready تیار شه. go straight سیده ځه. go straight سیده ځه. keep trying کوشش جاری ساته. keep trying یعنی کوشش جاری وساته. کوشش جاری ساته. کوشش مه پرېږده. go and sleep ځه او اوده شه. go and sleep ځه او اوده شه. go and study ځه او مطالعه وکړه. go and study ځه او مطالعه وکړه. get down لاندې ځه. get down لاندې ځه. get away لرې ځه. get away لرې ځه. get out بهر وځه. مونږ وایو که نه چې بهر وځه. get out بهر وځه. get up پاسه. get up پاسه. که څوک ناستی وي او تاسو ورته وایئ چې get up که تاسو ورته وایئ چې پاسه په پښتو کې نو په انګلیش کې به ورته داسې وایئ get up پاسه. at that time په دې وخت کې. at that time په دې وخت کې یعنی زه په دې وخت کې راغلم. at that time په دې وخت کې. don't do this دا مه کوه. don't do this دا مه کوه. keep in touch ما سره اوسه. keep in touch ما سره اوسه. look back شاته وګوره. look back شاته وګوره. که څوک په مخ کې روان وي او تاسو هغه ته وایئ چې شاته وګوره نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ look back شاته وګوره. don't push دیکه مه وهه. دیکه خو تاسو پیژنئ که نه. که تاسو چاته وایئ چې دیکه مه وهه don't push دیکه مه وهه. push وایي دیکې ته. او بیا که ورته داسې وایي چې stop pushing دیکې مه وهه. بعضې کس دیکې وخي که نه. تاسو به چېرته په رش کې ګیر شوي یئ چېرته داسې ګڼه ګوڼه وي رش وي نو هلته اکثر خلق دیکې وخي. نو که هغه ځای کې تاسو چاته وایئ چې دیکې مه وهه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ stop pushing یعنی دیکې مه وهه. دیکې وهل بند کړه. come on time په وخت راشه. come on time په وخت راشه. I like both زما دواړه خوښ دي. I like both زما دواړه خوښ دي یا زه دواړه خوښوم. come with us مونږ سره راځه. come with us مونږ سره راځه. listen to me زما خبره واوره. listen to me زما خبره واوره. move aside یو طرف ته شه. د لارې په میانځ کې څوک وي او تاسو هغه ته وایئ چې یو طرف ته شه نو په انګلیش کې ورته داسې ویلی شئ move aside یو طرف ته شه یعنی د لارې نه یو طرف ته شه. صحیح ده. move a bit لږ طرف ته شه. که تاسو چاته وایئ چې مړه لږ طرف ته شه لږ سایډ ته شه. move a bit لږ طرف ته شه.
show me ما ته وښایه تا څه راوړي دي شابه ما ته وښایه show me ما ته وښایه finish it دا ختم کا finish it دا ختم کا look around غیر چاپیرا وګوره look around غیر چاپیرا وګوره یعنی د ځان نه غیر چاپیرا وګوره چې څوک شته او که نشته look around غیر چاپیرا وګوره it's done دا وشو it's done دا وشو که تاسو ته څوک څه کار ووایي که نه او تاسو هغه ته وایي چې دا کار وشو it's done دا وشو give me that دغه ماله راکه give me that دغه ماله راکه till now اوسه پورې یعنی زه اوسه پورې لا تیار نه یم till now اوسه پورې که تاسو چاته وایي چې اوسه پورې نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ till now اوسه پورې not here دلته نه not here دلته نه یعنی دلته دا غلط کار مه کوه کار کوي خو دلته نه not here دلته نه take your breakfast خپله ناشته وکړه take your breakfast خپله ناشته وکړه I don't know ما ته پته نشته I don't know ما ته پته نشته don't hide پټوی مه تاسو یو څیز یو کار وکئ که نه او بیا یې پټوئ نو دغه پټولو ته په انګلیش کې وایي hide که تاسو چاته وایي چا څه کار کړی وي څه څیز ورسره وي او تاسو هغه ته وایي چې پټوی مه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ don't hide پټوی مه let me do this ما د دې کولو ته پرېږده یعنی ما د دې کار کولو ته پرېږده د دې نه ته بېغمه شه ما ورته پرېږده let me do this ما د دې کولو ته پرېږده think about it د دې په باره کې سوچ وکړه think about it د دې په باره کې سوچ وکړه trust me په ما اعتبار وکړه trust me په ما اعتبار وکړه you should rest تاله دمه کول پکار دی you should rest تاله دمه کول پکار دی ته ډېر ستړی شوی تاله دمه کول پکار دی do you know آیا ته پیژنې do you know آیا ته پیژنې آیا ته ما پیژنې do you know me آیا ته ما پیژنې نو تاسو داسې هم ویلی شئ do you know me آیا ته ما پیژنې it's expensive دا ګران دی یاره زه دا موبایل نه اخلم دا ګران دی it's expensive دا ګران دی ښه جي pray for me زما دپاره دعا کوه pray for me زما دپاره دعا کوه I am pray for you زه به ستا دپاره دعا کوم I am pray for you زه ستا دپاره دعا کوم تاسو زما دپاره دعا کوئ زه به ستاسو دپاره دعا کوم I am pray for you زه ستا دپاره دعا کوم هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو زه امید کومه چې د دې نن کلاس نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي ستاسو انګلیش به ورسره ډېر ښه شوی وي دا بیسیک کنورسیشن دی دې سره ستاسو انګلیش روانېدلی شي تاسو په انګلیش کې روانېدلی شئ خو زما هغه اولنۍ خبره که تاسو ته یاده وي که تاسو کلاس ته توجه کوئ او په توجه سره یې ګورئ او په دې سوچ باندې یې ګورئ چې مونږ انګلیش زده کړو او مونږ په انګلیش کې روان شو یعنی مونږ د انګلیش په زده کولو کې روان شو نو زما بیخي پوره امید دی چې دا تاسو زده کړئ که نه نو د دې نه تاسو په انګلیش کې ډېر په اسانه سره روانېدلی شئ تاسو روانګي ترلاسه کولی شئ که ژوند وي زه به راځمه د یو بل نوي کلاس سره ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ
او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.